چا بچی نشته پریشانه دی او د چا بچی شته په هغې کې پریشانه دی د چا ځمکه کور نشته پریشانه دی او د چا ځمکه ده او کور یې د هغې کې پریشانه دی دا ولې دا خلک پریشانۍ کې پراته دي او ټول ژوند په دې پریشانۍ کې تیر شو سار نه ماښام ماسخوتنه پورې دغه پریشاني او بیا چې د شپې اوده شي نو په ګولو اوده کېږي وی خوب نه راځي دا د دې یو څو وجې دي زمارو نو نن درته زه یو څلور څیزونه ښیم او وجه بم درته وښیم او د هغې علاج بم درته وښیم څلور څیزونه که دا څلور کاره مونږ تاسو کړل نو انشاءالله چې اس قسمه پریشانی به مونږ او تاسو ته نه به د مال پریشانی وي نه به د بچو وي نه به د ښځې وي نه به د مور او پلار وي نه به د ګاونډي وي نه به د مرض وي او نه به بل تکلیف وي ازمایش کرام شي بیماری او تکلیف خود ته به هغې کې مطمئن خوشحاله به فریادونه به نه کوي لومبې دا دی چې مونږ سهار وختي پاسو نو هر انسان د ګناه په سوچ کې پاسي د الله د رضا سوچ هېڅوک هم نه کوي که یو دکاندار دی دې کې خم شته ګورې ټول نه یادو ټول نه یادو یو دکاندار دی هغه چې سهار وختي پاسي نو په دې سوچ پاسي چې نن به زه څونه پیسې وګټم او د بل مسلمان جیب به زه څنګه ووام زه به څنګه دا دویم نمبر او دریم نمبر سیز د ایک نمبر په سیز خرڅ کړم دا ګډې والا شی به زه د سوچه سوتره په شي څنګه خرڅ کړم دا شی به زه کمزورې په ښه څنګه خرڅ کړم دا دوکه او ټګي چې زه په دې سودا کې کوم د دې انسان نه به څنګه پټه کړم چې دې پې پې نه شي او زه یې خرڅه کړم او زه به دا خراب مال د ښه سره څنګه یو ځای کړم چې دا وباسم او پیسې څنګه وګټم دې به څنګه خدای خوشحاله کړي ته چې د خدای بنده خفه کې او د خدای د بنده جیب به او د الله بنده